السلام علیکم ورحمت الله. خراغلاس میډیسن ان پښتو ویت فیاض یوټیوب چینل ته نن موږ راوړی دی یو بل ډیر بهترین ایټم د دې فواید څه دي د دې نقصانات څه دي دا په څه کې استعمالیږي د دې ټولو پوښتنو ځواب به ان شاء الله تاسو ته په دې ویډیو کې ملاو شي. نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. اول موږ د خپل طرفه تاسو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایو او بیا که موږ وګورو نو دغه اختر چې دی د قربانو اختر وي او د غوښو اختر وي نو په دې کې د غوښې خوراک ډیر وي نو دې په وجه باندې په معده باندې ډیر بوجي خولې له تروي اوبه راځي هضمي سیستم خرابي نو دغه لپاره موږ لازم وګڼله چې یو ډیر بهترین شربت د کوم شربت نوم چې دی السانک شربت دا تاسو مخې ته راوړو او دا تاسو استعمال کوئ نو دې سره به تاسو د معدې تیزابیت په معده باندې بوج او د خوراک د هضمي مشکل حل شي. نو دا ډیر بهترین شربت دی او د دې په استعمال سره د ګیس د جوړېدو خولې له تروي اوبو راتلو په معده باندې بوج کېدل خوراک بوج کېدل د دې ټولو خاتمه وشي. نو دا یو ډیر بهترین سیرپ دی او د دې سیرپ په استعمال سره دغه ستونزه حل کیږي. السانک شربت یو ملټی نیشنل کمپنی هینون جوړ کړی دی کوم چې د پاکستان او افغانستان او په هر سیمه کې په دغه ځایونو کې په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو دا یو ډیر بهترین شربت دی یو طرف ته پرایس هم مناسب دی بل یو ملټی نیشنل کمپنی جوړ کړی دی او بل دغه ورځې چې دي د اختر شپې ورځې دي نو دې کې د غوښو استعمال ډیر زیات وي او کله چې د غوښې استعمال سړی وکړ نو هغې سره د په معده باندې په خېټه باندې ډیر بوجي خوراک یې هضمېږي نه خولې له تروي اوبه راځي او دین هغه بیا ډیر زیات پریشان وي خوراک صحیح نشي کړی. نو دغه چې دی بیا ډیر بهترین شربت دی او د دې په استعمال سره د دغه ټولو ستونزو حل ممکن دی. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې دغه شربت استعمال کړئ نو دې سره به د اختر کې تاسو چې څومره غوښه خوراک کړئ نو د دې دغه ټینشن به ختم شي او دې سره به تاسو یو پرسکونه خوراک وکړئ. د استعمال ښه طریقه یې دا ده چې کله د خوراک نه یو نیمه ګنټه غرمه او د نیمه ګنټه د خوراک نه مخکې د ماښام یو چمچ استعمال شي او هغې نه بعد چې تاسو کله خوراک کوئ نو هغه به بوج کېږي نه او هغې سره تاسو به خوراک هم پر سکونه کوئ خوراک به بوج کېږي نه او د معدې د سوزش او د معدې د سوځېدو او د خولې له د تروي اوبو راتلو دغه ټول مشکلات به حل شي. که پرایس ته راشو هم السانک شربت پرایس هم ډیر مناسب پرایس دی دا په 413 یا په 413 روپۍ دی نو پرایس هم مناسب دی او شربت هم یو ملټی نیشنل کمپنی هینون جوړ کړی دی او په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو دا یو ډیر بهترین شربت دی او د دې په استعمال سره د دغه ستونزو حل ممکن دی. نو له تاسو درنو دوستانو څخه بیا هم یو هیله کوو چې تر اوسه مو زموږ یوټیوب میډیسن ان پښتو ویت فیاض نوی سبسکرایب کړئ دا ځان سره سبسکرایب او لایک او شیر کړئ ترڅو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ ستاسو مخې ته راوړو. تر بلې ویډیو پورې ما فیاض خان ته اجازت راکړئ. د الله تعالی په امان د خپل ځان او خپلې روغتیا پوره خیال وساتئ.